سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې یو څو لغتونه زده کړو. یو لغت به تاسو په کمنټونو کې وایئ. مهم لغتونه دي. موږ چې کله وایو ډېر، یو څه وایو که نه، له حد څخه زیات، له حد څخه زیات یې مطلب وایو ډېر تیز. دا لغت په الماني ژبه وایي سو شنیل، مطلب بې حده تیز. او وایو ډېر سلو، بې حده سلو، دغه وایو سو لانګزم. او که وایو ډېر ستړی، مطلب دومره ستړی وي چې بیخي د جګېدا یا د کار کولو توانایي مطلب هغه د کې نه وي چې دا کار وکړي. دې ته وایو سو موده. او وایو ډېر بد، مطلب چې د هغې څخه انتها یې شوي وي د بدوالي. ډېر بد وایو سو شلیخت. او وایو ډېر کمزوری ته وایي سو شواخ. دوستان ما ته بل لغت ده ډېر کوي ته په الماني ژبه کې څه وایي؟ کمنټونه کې تاسو ولیکئ. ګورو چې څوک صحیح وایي نو دوستان بیا هم درسره زده کړئ او په الماني ژبه